څنګه کوچنی سړی دی او دا څنګه سړی دی. ورزش د انسان د صحت لپاره ضامن دی او بل دا کومه رشته چې موږ پکې کار کوو عمومي کې بیا فانګریشن رشته ده چې خاص دلته د استاد عبدالله نعیمي په واسطه دلته راوړل شوې ده او اوس موږ کې تمرینات کوو. کاکا ډېر ښه. او دلته اوس فعلا تاسې کوم استاد څخه تمرین کوئ؟ اوس فعلا په استاد شاهین سره تمرین کوو او په بله ورځ کې بیا له استاد عبدالله نعیمي سره تمرین. کاکا ډېره مننه. دا هم زموږ لیدونکو ته وایي چې څومره وخت کې ورزش کوې؟ ورزش خو نو یاره 8 کاله کې ورزش کوم او په دې کې بیا وقفه راځي، کله 1 میاشت 2 میاشت وقفه وکړو بیا له بعد تمرین کوو او تمرین نو زموږ دایم جریان لري. داسې کله کله وخت چې ستړي سو بیا 1 میاشت 2 میاشتې وقفه کوو. او بالکل ماشاءالله. نو صبروان صاحب ته به زموږ لیدونکو ته دا وایي چې دغه ورزش ته څنګه شروع کړو؟ له څه وخته را په دې خوا ورزش کوې؟ څومره وخت یې وتلی ده؟ ورزش خو همداسې شروع کړو چې زه اول وارې چې دلته غزني ته راغلی وم نو ما له ورزش سره ډېره مینه درلوده. نو تر ټولو اول کار چې ما وغوښتل چې شروع یې کړم هغه ورزش و. بیا مو ورزش شروع کړو په 1494 کې. 1494 کې مې ورزش شروع کړو د کامپو په بخش کې د استاد خلیل الله رحماني سره. بیا لغراس تمرین ته دوام ورکړی ده تر دا اوسه پورې. کاکا ماشاءالله. نو دغه دومره وخت ستا تمرین کړی ده، دا تمرین په دغه رشته کې دا اوس پکې مصروفه یې که د نورو رشتو کې هم تمرینات کړي دي؟ نه ډېرو رشتو کې شپږو اوو رشتو کې مو تمرین کړی دی. کاکا بیا ډېر کسان تمرین وکړي یا ډېر وخت ورزش وکړي بیا دوی ته یو میډال ورکوي یا یو کمربند ورکوي. تا په ورزش کې داسې یو شی ترلاسه کړي تر اوسه که یا؟ و ډېر شیان، کمربند، میډالونه، هم د پاور لفټینګ په بخش کې مې د کابل د ولایت د 18 ولایتو په ساته درېیم مقام هم راوړی دی. کاکا ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه. او داسې وخت نه وخت مسابقو کې هم ګډون کړی دی که نه؟ په ډېرو مسابقو کې هم ګډون کړی دی. کاکا ډېر ښه. نو تاسې صبروان صاحب کله مسابقې ته ځې نو هلته مسابقه کې خو ځینې کسان دي هغه قد به ډېر لوړ وي که نه؟ نو بیا ته له هغو سره مسابقه کوې که داسې تا هم قده نفر پیدا کېږي بیا له هغو سره مسابقه؟ نه، د مسابقې قانون همداسې دی چې په خپل وزن کې به له تا سره برابر کړي. یعنې قد مهم نه ده؟ قد مهم نه دی، وزن مهم ده. مهم وزن دی. څومره اندازه چې تا وزن په هماغه اندازه چې تا ته عارف پیدا شي ته به ورسره مسابقه کوې. او بالکل. او داسې وخت هم راغلی ده چې مسابقه دې بایللې؟ داسې مسابقه ما تر اوسه پورې نه ده کړې چې له ما څه تعریف پیدا شوی وي او زه په رینګ کې ورسره ښکته شوی یم د سکانو د لغتې په باره کې دا رقم مسابقه ما نه ده کړې. دغسې مسابقه ته نه ده کړې؟ دغسې مسابقه. نو څه ډول مسابقې دې کړې ده؟ مسابقه هم کړې په کابل کې پاور لفټینګ په بخش کې مسابقه وکړه، هغه د وزن پورته کېدو په وجه وزن پورته کړ. وزن هم پورته کاوه؟ وزن پورته. نو ته اوس کولی شې څومره وزن پورته کړې خپله؟ په هماغه رشته کې ما 80 کیلو وزن واخلي. کاکا 80 کیلو؟ 80 کیلو وزن یعنې تا له ځمکې پورته کاوه که دغسې؟ نه، داسې کله سینه کې وزن وږي یا هلته وزن د کوي چې څومره اندازه ته وزن وږلی شي بس هماغه اندازه چې اړخونه شوه بیا کولی شي. یعنې تا د رزمي تمریناتو تر څنګ د پهلواني یا د باډي بلډینګ تمرینات هم کړي دي که نه؟ یعنې اوس کولی شي چې په سینه کې مثال کوم باډي بلډران وزن وږي دغومره وزن پورته کولی شي 80 کیلو؟ 80 کیلو وزن پورته کولی شي. کاسو ده؟ کاسو دی. کاکا ډېر ښه. او دا هم زموږ لیدونکو ته وایي چې د ورزش تر څنګ په خپل ورځني ژوند کې نور کوم کارونه ترسره کوې؟ نور خو نو سهار راځو وظیفې ته تر مازدیګره په وظیفه کې یم. مازدیګر بیا راځو تمرین. وظیفه بیا چېرته کوې؟ وظیفه په ریاست معارف کې سوانحو په برخه کې هلته مې وظیفه. کاکا ریاست معارف د سوانحو په برخه کې وظیفه لرې. څومره وخت کې رسمي دنده ترسره کوې؟ 10 کاله کې چې رسمي وخت. 10 کاله ډېر وخت یې وتلی ده؟ ډېر وخت. او بیا د خپلې رسمي دندې تر څنګ داسې نور کار مصروفیت هم لرې که نه لرې؟ داسې خاص مصروفیت نور نه لرم. کاکا ډېر ښه. او بل صبروال صاحب دا هم راته وایه چې
دغه کوم کسان چې له تا سره مخامخ کېږي دې ته جالبه یې که نه یې؟ ډېره جالبه یې ورته داسې کسان هم شته چې نڅا په ما پسې منډې راوهي ودرېږئ د وخت راسره واخله نارې پسې راوهي دا څنګه کوچنی سړی ده او دا څنګه سړی ده زه غوږ نه خبرې باسم بالکل یعنې داسې ښار بازار کلي کې خو دې څوک ډېر نه پرځوي نه اوس مثلا چې چیرې زه ځم اول باندې لاړ شم هلته بیا یو څه جالب وي دا خلکو ته نارې وږي راپسې او نږدې بیا نه راځي او داسې اوس بلد یم درته په ښار کې او په دا کلي کې شاوخوا ګرځم بیا څوک کار نه راځي ډېر ښه او بل صبروال صاحب دا به هم زموږ لیدونکو ته ووایي چې موټر سایکل کوم شی ښه چلولی شي؟ تر اوسه خو مو هېڅ شی هم نه دی چلولی او داسې پیاده ګرځم بیخي پیاده ګرځې له کور تر وظیفې او تر کلپه پورې هو پیاده ګرځم ورزش خو یعنې ځان ښه ارام احساسوې که ډېر ارام دومره ارام ځان احساسوم چې کله وخت زه په وظیفه کې تر دې اندازې ستړی شم چې اتینو څه نه جوړې چې راسم دلته تمرین وکړم بېرته چې له تمرینه خلاص او د تمرین وشي داسې احساس کوم لکه سهار چې له خوبه راکېږي بلکل دا هم او داسې کومه جالبې خاطرې سره ته مخامخ شوی یاست چې تا ته نه هېرېدونکې یعنې له یاده دې نه وځي له ذهنه دې نه وځي یا دغسې خو ډېرې خاطرې شته نو خو چې وخت تېر وتلی ده داسې خاص به رایاد نه وي یعنې داسې خاطرات چې تا همیشه په ذهن کې یا په مجلس کې له ملګرو سره کښېنې یا ملګرو ته یې وایې دغسې خاطرات شته درسره؟ نه داسې خاطره اوس فعلا نه رایادېږي ډېره مننه کور ودان پاک اوسئ او همدارنګه دلې دا کوم ملګري چې درسره دي په تمرین کې دوی څنګه وضعیت درسره کوي؟ یو سره خو زه کوم نفر چې له موږ دلته تمرینات کوي دا ټول له موږ سره ښه ډېر بلد دي او هم تېزه دي دغه رشته کې زه خپله د کمیټې معاون یم په انګریزي په رشته کې ماشاءالله ځکه وضعیت هم سم را سره کوي او ټول ښه را سره بلد دي ماشاءالله ډېر ښه او څنګه د شاهین استاد خوښ یاست که یا؟ شاهین استاد چې بیخي خوښ او تمرینات ورکوي او ډېر وخت کوي چې موږ له دوی سره هم تمرینات کوو قدرمنو لیدونکو نو موږ لکه ښاغلي استاد شاهین سره هم یو څو خبرې کوو عبدالکریم صبروال صاحب دلې له شاهین استاد سره تمرینات ترسره کوي نو له شاهین صاحب څخه به هم واورو چې صبروال صاحب څنګه د خپل وخت تمریناتو ته راځي او نسبت نورو شاګردانو ته کومې ځانګړتیاوې لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم شاهین افغان یم د آزادو مبارزاتو ټرینر کریم جان سیده ماشاءالله ډېر لوړ استعداد لري چې مسابقې هم کړي او د نیکه مرغه میډالونه هم راوړي دي نو کریم سیده ډېر کوشش کوي خپل تمرین کې تقریبا 2 ساعته تمرین کوي دلې هره ورځ د وزن جګولو تمرینات هم کوي پاور لفټینګ او دلته رزمي بخش کې MMA بخش کې هم تمرینات کوي انشاءالله په نږدې وخت کې مسابقې هم لري او دې نږدې وخت کې به انشاءالله خارجي مسابقو ته هم لاړ شي او په دې هیله چې یوه ښه لاسته راوړنه خپل هېواد لپاره وکړي